أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما المشركون نجس يقينا المشركان فللدين فلا يقربوا المسجد الحرام پس ندی نزدیکیگی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس دی کالنا چدا دے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً او کتاسو یریگی او دولگی او د غریبینا فسوفا یغنیکم الله من فضلی زرد چه اللہ با مالدار کی تاسو لرا دخپلو احسان نا انشاء کو غوالی ان اللہ علیم حکیم یقینا اللہ پوہیدن کے او حکمت والدے یا ایها الذین آمنوا دا د ابتدا د سورت سره لګیږي چې مشرکانو د قتال لایق دي او دا یو دومره ګنده خلق دی چې مسجد حرام ته د داخلي دو لایق هم نه دي او دا آیت پنهم سنه هجری کې د آیت مبارکه نازل شوه ده انما المشركون نجس یقینا مشرکانو دا پلیت دي مشرکانو دا پلیت دي نو تفسیر زاد المسیر کې ویا چې مراد د نجس نه پلیتو نس مراد ده نواغه کې ویا انهم انجاس الابدان د دوی بدنونه هغه پلیت دي کل کلبی والخنزیر لکا د سپی پشانی او د خنزیر پشانی او دویم قول داده انهم کل انجاسی دا پشان د پلیتو دوی ترکیم ما یجب علیهم من غسل الجنابه ګورا د غسل د جناب یعنی د جنابت نه غسل نه کوي سره د دینا چې بدن باندې به ظاهری سپلیتی بنایو ولیکن د جنابت نه غسل نه کوي نو زکا پلیت دی او دریم دا چې مونږ باندې لازم دادی چې مونږ د دوینا ځانو ساتو لکه څنګه چې مونږه د پلیتۍ نه ځان ساتو فلا يقرب المسجد الحرام پس ندی نزدیکیږي مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس د کال نه چې داده فلا يقرب المسجد الحرام یعنی د مسجد د جمعات خواله د هم را نشي او دا نهي مسلمانانو تراجه دا چې دوی له پکار دادي چې د مسجد حرام په خوا کې هیڅ مشرک واغه هغه پرې نه دي بعد عامهم هذا پس د دې کال نه چې داده د مراد د دینا کال دے چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پائے کے حج کاو
او دا نهمت سنه هجری و او دویم قول دار بعد عامهم هذا د دین مراد حجۃ الوداع ده یعنی لسم هجرت کالو دغه مراد ده بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً او کتاسو یریگی دولگینا یریگی او د غریبینا عائلہ دا ویلے کیگی غریبی تا لکه ویلے کیگی عال الرجل یعیل من اذا ابتقرا عالا پمانا د فقر کی دو سر استعمالیگی کلچی دا مخکنه حکم نازل شو چې مشرکان فلید دی ندی نزی کیگی مسجد حرام تا نو بعضی مسلمانان ویلا چې دا خو به اوسو زمنګا بازارونه شر هغه به پاتې شي تجارتونه به خراب شي زمنګ به ډیر نقصانات وکړي نو الله رب العزت دا جمله راولې کلا وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله چې روزي ورکون کې هغه الله رب العزت دی وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً کتا سویریږي دولګینا فسوف يغنيكم الله من فضله زرد چې الله بمالدار کی تاسو لرا د خپل احسان لا اکرام رحمه الله وی الله په دې طریقه باندې مالدار کړ الله چې دوی باندې بارانونه وخت په وخت باندې وکړل نو دې کې هغه خیر زیات شو او امام مقاتل رحمه الله ویا د جدی د صنعاء د جریش یمن والو ایمان راوړو نو هغه بیا مکی مکرمه ته ډیر زیات غل راوړو نو داغي په وجبانه الله مکی والو باندې پر اخره واستلا پر اخره واستا او دوی ته د رزق او د کمی اغایره هغه ورته ختم کړلا کنن سبا چې مېره جی کومګه امریکای ستالو پوری دنیا بغنم کم ځګه ناراضي یا داري د خو الله ورکیا زحاک رحمه الله ویا د دې په بدله کې الله په کافرانو باندې جزیه مقرر کړلې مفسرین ویا دا آیت دلیل له پدې باندې علا ان رزق ليس بالاجتهاد چې رزق انسان ته یوازې په کوشش نه ملاويږي بلکې د دې د پاره ډېرو اسباب دي ډېر اسباب دي الله نه ویریږي الله به طریق قدر کې دانه چې بس یاره ما پټه نه کړلې ما دا پلان کې کار نه کړي یرجی ما ته رزق نه به ملاويږي رزق به ملاويږي مهنت بکې دا سبب نه کې چې ته یرجی بس رزق به ملاويږي او پروت به انشاء که اوغوالی دا ور سره ز کوي چې ار یو شه د الله په مشیت باندې کېږي ان الله علیم حکیم یقینا الله پوهیدون کې او حکمت والده قاتل الذين جنگ کړه دا کسانو سره لا يؤمنون بالله چې مان وروړي په الله باندې ولا باليوم الاخر او نه پورځو رستونه باندې ولا يحرمون او نه حراموي ما اغسو حرم الله جل حرام کله دي ورسول رسول داغه ولا يدينون دين الحق تابعدارين كيو د دين حق ذات من الذين دا کسان اوتل الكتاب چاغي ته کتاب ورکل شوی دی
حتی یعطوا الجزیه تر دې چې ورکړي ټیکس عن یدین په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دی بوي ذلیل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله اعلان القتال. د اول نه دا سه الفاظ ویل چې هغه د اهل کتابو د قتال اسباب دي. مطلب داره چا کی چې دا صفات وي نو دا لایقو د جنگ دي چې د دوی سره جنگ وکړل شي. قاتل الذين جنگ وکړي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان راوړي په الله باندې. الوجه الاول للقتال معهم اول وجه د دې سره جنگ کوله. ولا بالیوم الاخر او نه پرد ورستنه باندې. ولا بالیوم الاخر ګور دوی دا وی موږ د جنت ټیکداران یو جنت با موږ ته ملاویږي. دوی دا وی موږ ته به سورہ د سزا به ملاویږي او بیا به موږ جنت ته ځو. وینا چې سو پورې د آخرت باندې ایمان لیا نو جنت نشي ملاوي ده. ولا بالیوم الاخر او نه پورز ورستونه باندې. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نه حرام وي هغه سوچ الله حرام کړي دی او رسول داغه. پدې کې الوجه الثاني دویم وجه هغه ذکر کړي. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله یعنی دی خلقو کې د حلال او د حرام تمیز واغه نشتا. هر قسمه مرداري دوی خوري خنزیران ماران لړمانان او بس چې څه ګند او څه پلیتی هغه مومین واغه خوري. ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق او تابعداري نه کوي د دین حق ذات د دین حق. لا يطيعون دين الحق یعنی د حق دین او تابعداري نه کوي او باطل پس روان وي. ولا يدينون دين الحق من الذين دا کسان اوتوا الكتاب چاوي ته کتاب ورکړل شوی دی. حتا یعطوا الجزیه تر دې چې ورکړي ټیکس عن یدنا په خپل لاس باندې. جزیه هغه مال ته ویل کېږي چې اهل کتاب او نور کافرانی هر کال پدې عوض باندې ورکي چې مسلمانان بعد دوی سره جنگ او هغه باندې کوي او دوی که د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي نو د دوی د مال او د دوی د بدنونو دا به حفاظت بیا. او بیا علماء وي چې څوک پکې مالداري هغه نه ډېر اغستل شي څوک پکې غریب وي دا هغه نه به لږ اغستل شي. خو اکثر علماء وي چې د یو دینار نه به کم د دینه به نشي اغستل د دینه. او دا جزیه به تنه ولی علی نو دا باتنا د دې لپاره علی چې دا کافر تنگ شي او راشي اسلام راوړي دا بر دې لپاره کوي. عن یدنا د دې یو معنی دا عن انقیاد الله ایوتل جزیه عن بنفس و انقیاد تر دې چې دوی جزیه ورکی په خوشاله د زړه په تابعداري سره خپل خوښ سره.
دا نه چې زور ته ضرورت پاتې شو، نه زور ته به ضرورت نه راځي. نو که زور ته خبره راځي چې په زور ته نه آلی، نو دا خو بیا اهل ذمه پاتې نه شو. وهم صاغرون، او دی با ذلیلیا وهم صاغرون. ابن قیم رحمه الله ویا التزام احکام الجزیه واحکام اهل الذمه، یعنی دوی بعد جزیه او د اهل ذمه او د احکامو پابند بیا. دی باندې چې کومه خبره د عمر فاروق دور کې هغه مقرر شوی و چې ګوره د دوی لباس با د مسلمانانو د لباس نه جدایا، پاسونو با نه سوریږي، خپل عبادت او هغه بخکار باندې نه کوي، زناګانې به نه کوي او شراب به نه څښي، نه خرڅوي وا مسلمانانو ته به دعوتو نه ورکوي. که مسلمانانو په لاره باندې تیریږي نو دوی به ورته پاسېږي، دا کارونه به کوي. وهم صاغرون، او دی با ذلیلیا. وقالت اليهود، اویل به یهودیانو عزیر ابن الله، عزیر د الله زوی دی. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اویل با نصارا چې عیسی د الله زوی دی. ذالک قولهم بافواههم، دا وینا د دوی په خولو د دوی ده. یضاهئون، ځان مشابه کوي، قول الذین، د وینا دا کسانو سره کفرو چې کفر کړی دی من قبل، مخکې د دینا. قاتلهم الله، الله دې لعنت راولېږي په دې باندې. انا یوفکون، کم طرف ته دوی اړولی شي. وقالت اليهود عزیر ابن الله، دا د بعضی یهودیانو خبره وه. قالت اليهود عزیر ابن الله، خو لیکن دا نور دوی پې راضي و، په دې وجه باندې دې ټولو ته نسبت وشه. کله مشران یو ناروا خبره وکړي، کشران ترې ناراضه نشي، رد و پاغې باندې ونه کښېني، بیا ورسره کشران هم حسابېږي. یاره دا مشران کشران ټول یو شان دي. او بعض علما وایي چې دا وینا د یهودیانو یو ډلې نبی علیه السلام ته کړې وه، او دا آیتو د هغوی په ردو باره کې راغلی وه چې په دې کې ټولو یهودو ته نسبت وشوه. ځکه د بعضو خبره دا په ټولو باندې لازمیږي چې هغوی ته نه انکار ونه کړي. ویل به یهودیانو عزیر علیه السلام د الله زوی دی. بعضی غلو کوونکو یهودیانو عزیر علیہ السلام د الله زوی وګڼله. نو عزیر علیہ السلام د الله زوی ولې وګڼله؟ د دې وجه څه ده؟ نو یو وجه مفسرینو دا وایي لما رأوا فيه من المعجزات، ځکه چې دوی پای کې ځینې معجزاتو ناشنا کارونه ولیدل چې هغه تورات هغه خور ورو، او عزیر علیہ السلام هغه را جمع کړه. سورت بقره کې تیر شوی و چې دا 100 کاله مړو، او 100 کاله بعد چې را ژوندی شو، بیا ورته هغه تورات یادو. نو چې کله ورته هغه تورات یاد وو، نو دی خلق ویلو چې یاره جی دا خدا الله زوی دی. او سورت بقره کې مونږ په دې باندې تفصیل کړو، او دغه شانې په عبرانی کې لیکل شوي تمام اسرائیلی کتابونه راجمع کړه، او د بنی اسرائیلو د پاره
د قانون یو کتابی ته دوی لپاره تیار کړه نو ځکه دوی راولګېد او عزیر علیه السلام ته د الله زوی ویله بل وجه دا ده چې ګور اصل کاله مړ کېدل او بیا را ژوندی کېدل نو دوی دا ناشنا کارنامه ولیدله ځکه ورته د الله زوی وی وقالت النصارى المسيح ابن الله ویل بنسوارا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی د گمراه نسواراو نه چا چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویل او دوی عیسی علیه السلام ته ولې د الله زوی ویل ځنې علما وایي چې دوی په عیسی علیه السلام کې دا ولیدل چې ګوره د عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کوي او بل دا بغیر د پلار نه پیدا ده نو دا خبره د دوی د وینا د پاره سبب شو چې ګوره دی ویل دا همړي را ژوندي کوي بل دا چې دا بغیر د پلار نه پیدا دی نو ځکه دوی دا ویلو چې المسیح ابن الله دا د الله زوی دی دویم وجه دا ده چې دوی عیسی علیه السلام ته ولې د الله زوی وی نو سورت آل عمران کې مونږ په دې باندې تفصیل کړو خو دلته مختصرا خبره کوم دوی دا خبره په دی وجه باندې کوله چې عیسی علیه السلام ته په انجیل کې ابن الله وی یعنی د الله زوی ابن الانسان خو دوی په دې خبره باندې نه پوهېدل چې دا ابن داد شرافت د پاره استعمالې ده دار تعظیم د پاره استعمالې ده نو دوی راواغستلو خبره هغه بدل کړه تفسیر کبیر د امام رازی رحمه الله ویو چې په انجیل کې د ابن لفظ داد شرافت د پاره استعمالې ده الله لکه لفظ د خلیل چې دا د ابراهیم علیه السلام د پاره د شرافت د پاره استعمالې ده او بعضو دا ویلو چې دا مجازي زوی دی او دوی دا ویلو اے ولدو حنوین و شفقه الله په شفقت او مهرباني ده لکه څنګه چې د پلار په زوی باندې مهرباني وي او ذالک قول او بیا علماء ویا چې مقصد او پایت کې تیزی ور کول دی په جهاد او د اهل کتابو چې مسلمانانو دی ظالمانو استاسو الله تکنزل او بد نسبتونه کړي دي عمر فاروق رضی الله عنه هغه فرمایلی دي ازلوهم ولا تظلموهم فإنهم سب الله سب ما سب احد نسوارا ذلیل کړی خو ظلم په مکویا زکات چې دوی الله تا داسې کنزل کړي دي چې چا ورته نه دي کړي سورۃ مریم 90 نمبر آیت مبارک وګورئ 14 پارا کې ویا 90 نمبر آیت مبارکہ د سورۃ مریم آگے کې ویا 14 سپارہ کې سورۃ مریم آگے کې ویا 90 آیت کې ویا تکاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما دا 88 شروع کړه او وای دین ولید مهربان ذاتو نازوله لقد جئتم شيئا ادخا مخایقنا تاسرات غلو پیوشي سخبانه تکاد السماوات
نزدې د اسمانونه یتفطرن منه چې راوچوي د دینا وتنشق الارض وشیږي ځمکه وتخر الجبال حدا راوغورځېږي غرونه وتخر الجبال حدا راوغورځېږي غرونه دړې وړې ان دعوا للرحمن ولدا چې رابلې دې مهربان ذات لرا اولاد. مطلب دا دی دوی دومره لویه خبره کوي چې د اسمانونه راوغورځېږي، دوی دومره لویه خبره کوي چې دا غرونه هغه دړې وړې شي ان دعوا للرحمن ولدا. ذالک قولهم بافواههم دا وینا د دې په خلو باندې ده. ذالک قولهم بافواههم یعنی د دوی د عقیده په دلیل او بنا نه ده، یعنی دلیل په دې باندې نشته ده. ځنې علما ویا کل قول فی القرآن مقرون بالافواه والالسن فذلک قول زور. په قرآن کې چې چرته یو وینا د خلو او جبو سره هغه په وشي نو دا د دروغ ویناوي. سورت آل عمران 158 نمبر آیت مبارکه کې ویا سورت آل عمران 158 آیت مبارکه کې ویا 167 کې وای سورت آل عمران 158 آیت مبارکه کې ویا. زو آیتو د اخر نویم یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وای په خپل خلو باندې هغه سوچ نوی په لونو د دوی کې. ما تاسو ته ویل چې کله جبه ته نسبت وشي خلی ته نسبت وشي نو دا صرف یعنی صحیح خبره نه یو بلکې د ځان نه جوړه کلی وي. بل دیکھ سورۃ کہف کې الله وی کبرت کلمتن تخرج من افواههم. سورۃ کہف په 5 آیت کې مویا او سورۃ فتح کې هم مویا چې اره خبره د خلین راو دی خلی کې نو دلته خلیتا نسبت په دی وجبانه وکړه. پدې کې اشاره ده چې دا خبره هر کله چې ساده وا ته هیڅ وضاحت پکې نشته او نه په دلیل شته نو دا خالص دعوه دا چې دوی د خلین راوتلې دا یې نه به پیدا خبره ده. یظاهئون ځان مشابه کیا قول الذين دوینا دا کسانو سره کفرو چې کفر کړي او من قبل مخکې د دوی نه یظاهئون یعنی د پخوانو کفارو مشرکانو سره ځان په دې خبره کې مشابه کړه. ګورا د قوم د نوح علی السلام د پاره 15 مشرانو ود سواع یغوس یعوق او نصر او دا الله دائم وي دادا سیدی لکه د الله بچي او دغه شان مرزونه عادیانو کې هم او سمودیانو کې هم چې باطل معبودان دغه شان هغه ګڼل. قاتلهم الله الله دی لعنت راولېږي په دوی باندې دا دوی ته د هلاکت خیری دي. ځکه چا سره چې جنگ کولې شي قتال کولې شي نو هغه هلاک شو او دلته کې قتال په معنی د لعنت باندې یعنی الله دې هلاکي. الله يفكون كم طرفتا دوی اړول شي. علماء ویا کیف یصرفون عن الحق الى الباطل بعد وضوح الدلیل و اقامت الحجه بان الله واحد احد لا. یعنی دوی څنګه د حق نه باطل ته
د دلیلونو د ښکارا کېدو نه وروستو اوړي حال دا چې دلیل په دې باندې قائم دی چې الله رب العزت یو ذات دی. سورۃ اخلاص کې وایي چې الله سره شریک نشته دی او بیا هم دوی را لګي او د الله سره شریکان هغه ګرځي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشركون نجس یقینا المشرکان فلت دی فلا يقربوا المسجد الحرام پس ندی نزدیکیږي مسجد حرام تا بعد عامیم هذا پس د دې کال نه چدا ده. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً کتاسو یریږي د غریبینا فسوف یغنیکم الله من فضل زرد چې الله با مالدار کی تاسو د خپل احسان نه انشاء کو غواړي. ان الله علیم حکیم یقینا الله پوهیدون کې او حکمت والده. قاتل الذین جنگ وکړي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ وروستو نه باندې ولا يحرمون او نه حراموي ما اغسو حرم الله چې الله حرام کړي دي ورسوله رسول داغه ولا يدينون دين الحق تابعداري نه کوي د دین حق من الذين داغسان اوتل کتاب چاغه ته کتاب ورکړل شوی دی حتا ایوتل جزیه تر دې چې ورکړي ټیکس عنی دینه په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دی بذلیل وی. وقالت اليهود واليهوديانو عزير ابن الله عزير د الله زوی دی. وقالت النصارى والبنصارى المسيح ابن الله چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی. ذالک قولهم بافواههم دا وینا د دې په خلو باندې دا یظاهرون ځان مشابه کوي قول الذين د وینا دا کسان سره کفرو چې کفر کړي د من قبل مخکې د دوینا قاتلهم الله الله د لعنت راولېږي په دې باندې الله يفكون کم طرف ته دوی اړول شي. اللهم قونا قرضا واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره.